آیا له افغانستان سره د امریکا میلیونونه ډالر مرستې اړمنو ته رسیږي؟ سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې په دې وروستیو کې په خپل یوه راپور کې ویلي چې امریکا په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره له 2.15 میلیارډ ډالرو څخه ډیره مرسته کړې ده. دا پیسې د افغانستان پر بانکي سیستم د بندیز له امله هره اونۍ کابل ته په نغدي ډول استول کیږي. دا چې دغه مرستې څه ډول استفاده کیږي د ډېر شمېر افغانانو په ذهنونو کې یې پوښتنې او شکونه رامنځته کړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یونما په دې وروستیو کې ویلي چې دا پیسې طالبانو ته نه دي رسېدلي بلکې د دغه سازمان په بانکي حسابونو کې په یوه خصوصي بانک کې زیرمه سوي دي او د بشري مرستو لپاره کارول کیږي. څه ډاډمنتیا شتون لري چې دا پیسې به طالبانو ته نه رسیږي؟ د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو د څو تنو کارکونکو د معلوماتو له مخې طالبانو د ملګرو ملتونو تر ادارې لاندې د مرستو ډیری پروګرامونو کې نفوذ کړی دی. موږ د سیګار راپور ردوو. اسلامي امارت د مرستو په رسولو او ویشلو کې هیڅ ډول مداخله نه لري. زموږ ټوله هڅه د کومکونو د ویشلو، د نظارت او د شفافیت په برخه کې ده څو د مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. بدون شک هر پولی که به افغانستان میرسه و تحت چتر حاکمیت امارت اسلامی پرته له شکه کومې مرستې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته رسیږي حتما طالبان هغه کې ونډه لري. هیڅ امکان نه لري چې پیسې یو هیواد ته ولېږل سي او په هماغه هیواد کې واکمن نظام له دې پروسې نظارت ونه کړي. پیگرد یا از بررسی از اون نظام بیرون باشه. وروسته له هغې چې طالبانو واک ترلاسه کړ، ډېری پانګوال او مرستندویه موسسې له افغانستانه ووتل. په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې د دې سازمانونو شرایط محدوده سول او د دې هر څه ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم پرې سوې. د خوړو نړیوال سازمان د جون راپور له مخې 15.3 میلیونه خلک به د 2023 کال د مې او اکتوبر ترمنځ په جدي توګه د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ وي او 2.8 میلیونه خلک به بیا له بیړني وضعیت سره مخ وي. په ورته وخت کې 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو څخه کم دي په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د دې هر څه سربیره څنګه امکان لري چې اقتصادي سکتور وده ومومي او د خلکو دسترخوانونه ډوډۍ ولري؟ ما این سال قطعا مجبور شدیم که موږ سږکال مجبور شو چې اړمنو کورنیو ته د خوړو مرستو لیږدولو بهیر نیم ته راښکته کړو او 8 میلیونه کسانو ته د عاجلې بشري مرستو لیږد هم ودرو. اوس مهال 1.4 میلیونه حامله ښځې له 15 کلونو ښکته ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي د خوړو مرستې نشي ترلاسه کولی. موږ اړمنو خلکو ته د بشري مرستو د لیږدولو لپاره په راتلونکو 6 میاشتو کې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لرو. خاطر نجات زندگی مردم برای 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز داریم. کاروبار په ښار کې نسته، ټول خلک په بېوزلۍ او بدمرغۍ کې ژوند کوي. ګراني بیخي ډیره ده، موږ هیڅ نشو رانیولی. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، بیکاري ده. اسلامي امارت په خپل 2 کلنې واکمنۍ کې وسوای کولای په داخلي منابعو کې ښه حکومتداري وکړي. چرخش حکومتداری او همدا ډول ځینې انکشافي پروګرامونو لپاره هم پلان جوړونه وکړي او عملی یې کړي. بعض از پروژه‌های انکشافی را هم برنامه‌ریزی بکنن و عملی بسازن. اگر ما ببینیم باز موارد است که در طول 2 سال مثبت هستند و از که موږ وګورو نو په دې 2 کلونو کې ځینې مثبت موارد هم شته. دا د نړیوال بانک او IMF او نورو سازمانونو په راپورونو کې راغلي دي. د اسعارو نرخونه او همداراز د انفلاسیون نرخونه تر ممکنه حده مناسب وو. عواید پورته تللي دي. که صادرات له تیر سره پرتله شي هغه هم پورته تللي، خو په ورته وخت کې چالشونه هم شتون لري. صادرات هم اگر مقایسه شود بالا رفته این مثبت هستند و در این وقت چالش ها هم وجود دارد. د نړۍ اکثرو هیوادونو د اقتصادي مرستو دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د عادي اړیکو ټینګول او د بندیزونو لرې کول، د ټول شموله حکومت په جوړولو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د تامین لپاره شرطونه ایښي دي. دا چې آیا طالبان به پورتنیو غوښتنو ته غاړه کښیږدي او که نه، دا وخت په تیریدو سره به روښانه سي. خو تر اوسه دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.